अस्सलामुअलैकुम अमनियाती मोहब्बत चैनल के तاسو هر کله د نن متا سود لپاره د محبت یو بل تعویز راوړلو ماته ډیر زیات کمنټونه راتللو چې مونږ تعویزونه کوو مونږ ته رزلټ نه راکړي نو د دې وجې ماته سود یو بل تعویز راوړلو د دې تعویز چال لک مختلف ته نو د دې وجې دا تاسو بالکل ځان په پوي کوي چې پورا پوي شي په نو بیا دا تعویز تاسو وکي دا به تاسو ته ان شاء الله ډیر زر رزلټ درکوي او چې کوم یو تعویز تاسو کړی وي اگر رزلټ نه وي درکړی نو دا تعویز په خلی نه زی دا به تاسو ته رزلټ لازمي درکوي خو که تاسو زما په خودلو طریقو باندې وکړلو او چې څنګه درته زوایم او څنګه تا تعویز شوی دی هغه شانتي تاسو وکړلو تاسو په کې څه میسټیک ونه کړلو نو ان شاء الله دا تعویز به تاسو ته رزلټ درکوي د دې تعویز اورز هم مقرر دي او د دې تعویز چال هم مقرر دی یعنی دا چال نه بهر او د ورځو بهر اثر نه کوي نو اول ویډیو وګورئ چې د کمی ورځي دي او کم چاله دی په هغه طریقو سره او په ورځي او کوي او خپل فائدات او چته کوي دا تعویز د الف لام میم یعنی د قران کې چې کوم اول درې الفاظ دي الف لام میم ولده نو د دې وجنه د تعویز لګ احترام وکړي ولې چې دا پاک تعویز دی دا په ناپاکۍ مکوئ چې تاسو بالمازوي یا هغه خويندې چې هغه د پیریډز په ورځو کې وي نو هغه د هرگز دا تعویز نه کوي ما تاسو ته ډیر زیات مجرب تعویزونه وروړي دي خدای یو بل زما د اړخه تاسو د پاره تحفه د نوي کال قبول کړئ دا تعویز چې کله تاسو کوئ نو چې دا کمی خاني کم طریقې سره جوړې شوې دي همدغه شانته خاني تاسو څنګه هم جوړولې شي د خانو چال نه د مقرر چې تاسو بو کما کر شه پهل راکا کوي بس تاسو همدغه شانته خاني جوړې کوي یعنی سلور طرف ته لکيري اوي او یو لکيره په منځ کې اوي بیا په کروس نشان کې تاسو راشي همدغه شانته خاني جوړې کوي نو خاني بو لس خاني بو دغه تاسو راولي چې څنګه دا جوړې شوې دي ول د تشیم د تعویز ولا اورزي د تاسو د جمعې پورس د ادنی پورس او د منګل پورس او کچري د تاسو جمعې پورس او ردنی پورس وکړلو نو تاسو لپاره ډېر زیاتې مجرب دي وی ورځي او دا به تاسو په خپلې کپړو باندې یعنی چې کوم جوړه تاسو اغوستلې وي او هغه جوړه تاسو غورځوي یعنی زړه شوی وي په هغه کپړې باندې به لیکي هغه کپڑا کم کلر ته هم کېدلی شي ضرورت نه ده چې هغه وو سپینا جوړاوي چې کوم لباس تاسو نه دی کوي زوړ شوی وي په خپل لباس باندې اغوستلو لباس باندې بدا تعویز لیکي او دا تعویز تاسو وو ریډ پین یعنی سور پین سره لیکي په هغه کپړې باندې د کوم خانو کې چې ایک لیکل شوی دی نو اول بو دا ایک نه شروع کوي بیا به دویمه خاني ته نوځي بیا به دریمه خاني ته نوځي نو دغه شانتي به دا خانو تراشي بیا به د 10 نمبر خاني تراشي فلا بن فلا لیکل شوی دی الته کې تاسو د خپل محبوب نوم ولیکي که هلک وي نو بن به کوي او که جنې وي نو بنت به کوي بیا به د احد مون نوم ولیکي بیا چې کله دا مکمل شي نو دا کپڑا به تاسو د تعویز شکل ورته ور کوي او په دې تعویز شکل نشي ور کولای نو انداز به بالکل د رومال په شانتي سلو تو برا کوي او دا یو ویران زی ته وی سي که تاسو سره غر جوخت وي نو اغل ته یو سي او کچا سره غر جوخ نوي نو هغه ویران کور کې هم د اندار شي لاندې کېږي نو ان شاء الله دا تعویز دومره زر اثر کوي چې دا تعویز زما ازمون دا تعویز دی خو د دوه تعویزونو لوګو چال د دې تعویز چال هم مقرر دی او اورځي هم مقرر دي نو اکثر خلک د سه رضی چې هغه چال نه بهر تعویزونه کوي نو دا تعویز چې کوم تاسو وکي ان شاء الله دا تعویز به تاسو ته رزلټ درکوي دا تعویز چې ما چاته هم ورکړی دی د ماته د سه هغه کاس واپس نه دی راغلی چې هغه ویلي چې ماته تعویز رزلټ نه کورا الټا هغه خوشحالي سره راشي وای چې تعویز مونږ ته ډېر ښه رزلټ راکړلو د دې وجه نه دا تعویز ما تاسو ته راوړلو تاسو دا تعویز وکي اول پهلا ویډیو وګورئ ځان په پوي کوي بیا دا تعویز وکي او خپل فائدات او چته کوي امید لرم چې تاسو په ویډیو خوښ شئ وي بقایا تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ